السلام علیکم. روژه مو مبارک شه. دا د شکر او خوشحالۍ ځای ده چې یو ځل بیا موږ ته چانس راکړل شو تر څو په دې مبارکه میاشت کې د رب متعال له رحمتونو څخه مستفید شو. د هغه څخه وغواړو تر څو موږ ته مغفرت وکړي، له هغه څخه وغواړو تر څو موږ د جهنم له اور څخه وساتي. دا یو له هغو میاشتو څخه ده چې په دې مبارکه میاشت کې د جنت دروازې وازېږي، شیطانان تړل کېږي او هر عمل او هر عبادت یو پر لس حسابېږي. نو زموږ لپاره پکار دی چې په دغه میاشت کې په خپل رب ځانونه وبخو، له هغه څخه وغواړو تر څو زموږ ګناهونه رامعاف کړي او په دې دنیا او هغې دنیا موږ ته بریالیتوب په برخه کړي. نو د دې لپاره یو لړ کارونو ته ضرورت ده چې هغه تطبیق شي، هغه عملي شي تر څو د رب متعال رضا موږ لاسته راوړو. نو د دې لپاره ضروري ده چې تاسو ورځنی او میاشتنی مهالویش ځان لپاره جوړ کړئ تر څو 24 ساعته مو په عبادت کې حساب شي. هر عمل چې کوئ هغه عبادت کې حساب شي، که کار کوئ، که خوب کوئ، که تلاوت کوئ، که لمونځ کوئ، په صحیح طریقه واوسي تر څو د رب متعال رضا حاصله کړو او زموږ لپاره د هغې دنیا یوه توښه وګرځي. تاسو باید د خپل ځان لپاره 2 ډوله مهالویشه جوړ کړئ، یو ورځنی مهالویش او دوهم میاشتنی مهالویش. په ورځني مهالویش کې باید هغه کارونه نغښتي اوسي چې تاسو په همغه ورځ کې باید سرته ورسوئ، او په میاشتني مهالویش کې مو باید هغه کارونه نغښتي اوسي چې په دغه ټوله د رمضان په میاشت کې تاسو سرته ورسوئ. د رمضان میاشت تېرېدونکې ده، که څوک په عبادتو او تلاوتو او نیکو کارونو کې او ذکرونو کې تېره کړي هم تېرېږي، او که څوک فضول کارونو کې په خوبونو کې تېره کړي هغه هم تېرېږي. خو بریمن هغه دی چې د دې میاشت څخه اعظمي استفاده وکړي، عبادت وکړي، ټول ساعتونه ورځې او شپې په خپل عباداتو باندې ډکې کړي تر څو رب متعال رضا حاصل کړي، مغفرت موږ ته وکړي او بالاخره د دې دنیا او د هغې دنیا بریالیتوب زموږ په برخه شي. د مثال په ډول د ورځنی مهالویش باید په دا ډول اوسي چې فرض کړئ پېشلمي ته راجګېږئ، کوښښ وکړئ د پېشلمي څخه یو 20 دقیقې نیم ساعت مخکې راپورته سئ، تهجد لمونځ ادا کړئ، ځکه تهجد فرض ورته نږدې ده. په دغه وخت کې رب متعال د ځمکې اسمان ته راښکته کېږي او غږ کړي چې آیا داسې کوم بنده شته چې کوم مشکل ولري زه ورته حل کړم، مغفرت وغواړي زه ورته مغفرت وکړم. نو تهجد ډېر ثواب لري، کوشش وکړئ تهجد ادا کړئ. پېشلمی وکړئ ځکه په دې کې خیر و برکت ده. له پېشلمي تر سهار لمانځه پورې تلاوت وکړئ ځکه تلاوت ډېر ثواب لري. یو حرف په تلاوت باندې 10 نیکۍ دي او په رمضان کې نو هغه 10 چنده کېږي، یعنې د یو حرف تلاوت 100 نیکۍ لري. سهار لمانځه نه وروسته تر لمر خاته پورې کښېنئ، بیا هم عبادت وکړئ، ذکر وکړئ، بالاخره د لمر خاته نه وروسته د اشراق لمونځ وکوئ ځکه په دې میاشت کې نوافل د فرضو خالیګاړې کوي او د فرضو حیثیت لري، درجې لوړې دي، فرض یو پر 80 حسابېږي. همدارنګه د سهار که چېرته کار لرئ کار ته لاړ شئ، نیت مو باید پاک وي، نیت مو باید صادقه اوسي. ستاسو درس ویل، ستاسو کار کول، ستاسو دکانداري، ستاسو تجارت، هر څه دا په عبادت کې حسابېږي. که چېرته خپل رب متعال حاضر و ناظر وګڼئ او د هر نوع تخلف څخه لاس ونیسئ. د ماسپښین لمانځه وروسته کوښښ وکړئ یو ساعت خوب وکړئ تر څو مو د شپې د عبادت لپاره انرژي پوره وسي. خو د مازدیګر د لمانځه وروسته له خوب کولو څخه ډډه وکړئ ځکه په دا وخت کې زموږ اعمال عرش ته پورته کېږي، د خدای حضور ته ځي. نو دا وخت باید په خپل عبادت باندې ډک کړئ، تلاوت وکړئ، ذکر وکړئ، یا هم یو دیني پروګرام کې اشتراک وکړئ، مدرسه کې، جومات کې کښېنئ، یو څه شی نوی زده کړئ. او له روژه مات څخه مخکې باید تاسو په دسترخوان کښېنئ، ډېرې دعا وکوئ ځکه د روژتي دعا رب متعال نه رد کوي. وروسته له روژه ماتې هم کوشش وکړئ چې تراویح ته آمادګي ونیسئ. که چېرته تراویح په پوره اخلاص او ایماندارۍ سره وشي نو ټول شوي ګناهونه مو معاف کېږي ورسره. تراویح هېڅکله مه قضا کوئ. همدغه ډول د فضول مجلسونو څخه ډډه وکړئ، کوشش وکړئ شپې مو په عبادت سره تېرې کړئ. دا مو ورځنی مهالویش. همدغه ډول باید میاشتنی مهالویش مو 3 برخې ولري. لومړۍ برخه یا لومړۍ لسیزه د رحمت لسیزه. په دې میاشت کې کوشش وکړئ چې ټوله دعا او فوکس مو په دې وسي چې رب متعال په تاسو باندې رحم وکړي، د خپل مغفرت لایق مو وګرځي، د خپل رحم لایق مو وګرځي او ژوند مو در تغییر کړي. په دویمه لسیزه کې یا د مغفرت په لسیزه کې کوشش وکړئ چې ډېر هغه اذکار وکړئ، ډېر هغه توبې رب متعال ته وباسئ چې مغفرت موږ ته وکړي. کوشش وکړئ د کوم انسانانو سره مو که په راکړه ورکړه کې کوم مشکل یا هم په روابطو کې کوم مشکل هغوی وبخئ، هغوی ته بښنه وکړئ او د هغوی څخه بښنه وغواړئ. دا د مغفرت میاشت ده، دا د مغفرت لسیزه ده. په دریمه لسیزه کې چې د جهنم له اور څخه د نجات لسیزه ده، په دې کې کوښښ وکړئ چې ډېر فوکس مو په دې وسي چې رب متعال موږ د جهنم له اور څخه وساتي. او که چېرته وخت لرئ او امکان وي اعتکاف وکوئ ځکه په دغه آخري لسیزه کې د اعتکاف کول د 2 حجونو او عمرو ثواب لري. نو په دغه ډول سره موږ کولی شو چې خپل روژه ګټمنه کړو او اعظمي استفاده ترې وکړو او خپل رب متعال رضا لاسته راوړو. نو کوښښ وکړئ دغه سپارښتنې عملي کړئ تر څو مو په عبادت او روژه کې خوند پیدا شي. حسک او بریمن.